یار عزیز لا دغه هوټل والا ډېر روپۍ نه راځه واخیستې و بیخي ډېرې راځه واخیستې یار هو یار عزیز لا بیخي ډېر راځه واخیستې ډېر ناجایزه راسره وکړه یاره کله ډېر راځه اخیستې 900 روپۍ راځه واخیستې 900 نه اوس ډېر دي یار نو سره 900 چیش دي یو پیس یې راکړی دی پرې اوس پیس نو 900 نه دي ډېرې هنې اوس ډېر دی اصلا شریف خان چې به بیخي پاک کړي سړی به ورسره شریک کړي او عزیز لا ډېر ظلم یې وکړي الهي شریف نه مني یاره 900 نو چیشتې محبت خان ته راسه حساب سره وکړو څو راځي خالي د 4 کیلو په څو دی راسه حساب سره وکړو په لږ کم کیلو خو لږ پیس ته لکه شریف خانه چرګې نیم کیلو لا هم نه وای راخیستې ته دلته بیا د کیلو حسابونه کوې ته یې ګس د 300 روپۍ استعمال کړه ځه چلو د 300 روپۍ چرګ هو د 300 روپۍ چرګ هو د 100 روپۍ سبزي شوه ښه او دا وای سبزي و او دا پنځه مړۍ وې، سل روپۍ 5 مړۍ وي 50 روپۍ بادرنګ شو د 50 روپۍ بادرنګ شو دا څو دا تقریبا 200 روپۍ نه نه حساب چاپ سي ګوره د 300 روپۍ چرګ شوی د 300 ته حسابه د 100 روپۍ مړۍ شوه د 400 د 100 روپۍ سبزي شوه د 500 د 500 د 50 روپۍ بادرنګ ورواچو سلات نیم سره د شپې ګرځ د ملي ورواچو شپږ سوه دې ملا ور پرکې د شپږ سوه بل چې شاته پاته دی بل چې پاته دی 300 او در بل 300 پیسې 300 روپۍ د زیاتې راځه اخیستې ازا په دا کې اوس غوړیان شانه استعمال شوي دي یو څل په غوړی استعمال کوي زه د ګس شپږ وسه د 200 د 200 څه شوی وسه 200 بل چې شوي د وسه داس په د درس په ټشي پیپر کې یو ستاو یزما یو د دوی وسه داس د لس په د غشول لرګون د وسه سلوشت یا په لاس وګرځم سلوشت یا یو څه پاتې د لس په د شل په تقریبا دغه ول هغه خواجه لونی چې انداسه د شل روپۍ دا تقریبا 900 وسه شپته څو روپۍ پاتې یو نیم سل پاتې څه شوی یو نیم سل یو نیم سل په بنو چې شنو تقریبا ما د ټول ډیر راځه واخستې یو شی رايات چی شو ته څنګه یې ته چیشته ناسې زه دیواله ته ناسم دیواله ته چیشته ناسې زه بالښت ته ناسم هغه ټیبل څخه بالښت ته ناسم هغه بالښت مې نو غنه تاسو بالښت او ما تم پرو یو بالښت ته یو دته یو ماته 50 دا واشه نیم سل نه سو نه زه خیال بر پرکې ته نه دې خښ نو زه ته